د صحرا زمری لومړی برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اسلام رڼا رادیو قدرمنو معززو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د ز الخادم سردار محمد د صحرا د زمری د تاریخي داستان سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کوم او هیلمند یم چې د خبرونې تر اخري شیبو را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، نوموړی داستان د سوډان د ازادۍ د جګړې، مقاومت او استقلال مکمل او رښتینی تاریخ وړاندې کوي. د دې لپاره چې د استعمارګرو او ښکېلاګرو په دسیسو او پلمو باندې پوه سو، باید دغه داستان په پوره غور سره واورو. په دې کې د ازادۍ د اتلانو او ښکېلاګرو هر څه روښانه سوي دي. دا داستان د څو مستندو تاریخونو څخه اخیستل سوی چې ځای پر ځای د هغو حوالې ورکړل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې ډېرې داسې پیښې سوي چې نیواګرو ځواکونو نور ملتونه په مختلفو پلمو او بانو باندې لومړی خپل ځان ته اړ کړي او بیا یې د دوی د اړتیا څخه بده ګټه اخیستې ده او هغه یې تر خپل مکمل واک لاندې راوستي دي. خپل ځان ورته د وطن او هیواد آبادونکی او د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي باغیان اشرار او تروریستان بللی دي. که د نړۍ په هر ګوټ کې د ازادۍ او ښکېلاک تاریخ په غور سره وکتل سي، نو په څرګنده به دا خبره د هر چا ذهن ومني چې نیواکګرو ځواکونو په کومو پلمو او بانو باندې ملتونه او قومونه تر خپل تسلط لاندې راوستي او بیا د ازادۍ اتلان او د ازادۍ جګړې او مقاومت په کومو نومونو یاد کړي دي. که د هندوستان، آسیایي هیوادونو او د افریقایي هیوادونو تاریخ په غور سره مطالعه سي، نو په ټولو کې یوه خبره شریکه ده چې ښکېلاګرو ځواکونو په ډول ډول پلمو او بانو سره غریب، بیچاره او مظلوم ملتونه او قومونه لاندې کړي او ځان هغوی ته د یو دوست، خیرخوا او سوله راوستونکي په توګه معرفي کړی دی. کله چې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوستی، نو خپل اصلي او کرغېړنه څېره یې خلکو ته څرګنده سوې ده. هغوی د پوځي او عسکري یرغل سره جوخت کلتوري او عقیدوي یرغل هم سرته رسوي او په دې توګه د ملتونو او قومونو هر څه له منځه وړي. هغوی د سولې، امنیت، دیموکراسۍ، ازادۍ او عدالت په نامه ملتونه تر خپل واک لاندې راولي چې بیا وروسته د دوی په نظام کې د دې ټولو الفاظو او اصلاحاتو نوم او نشان هم نه وي، بلکې پخوانی حالت ورڅخه غوره او شوي. په ننني وخت کې چې لویدیځ ښکېلاک په اسلامي نړۍ کې کومې لوبې د ازادۍ، جمهوریت او دیموکراسۍ په نامه راخیستي او بیا یې د استعماري اهدافو او موخو لپاره خپل پوځونه داخل کړي او کومه سوله، امنیت او دیموکراسي چې هغوی راوستې، د هر چا په وړاندې هغه څرګنده ده او هر څوک پرې ښه پوهیږي چې آیا دوی رښتیا هم د دې ملتونو غم خوړلي او که د خپلو شومو غرضونو لپاره یې لښکرکشي کړې او په لکونو ټنه تباه کوونکي بمونه یې د خلکو پر سرونو غورځولي دي. ورونو، دغه داستان به تاسې تر ټول هغه شیان در په ګوته کړي کوم چې استعمار هر وخت استعمالوي او د هغه شیانو څخه کار اخلي. یوازې شکل او صورت یې بدل وي، نور هم هغه زاړه داړه ماران دي چې نوی شکل او صورت یې غوره کړی دی. په دغه تاریخي داستان کې د فرنګي او انګریزي استعمار په خلاف د سوډان د اتلو او قهرمانو غازیانو کامیابیو، بریو او د هغوی کارنامو ته اشاره سوې ده او د هغوی قرباني، ایثار او احساسات پکې انځور سوي دي. د دې داستان اتل او قهرمان د ازادۍ د غورځنګ لارښود او قائد محمد احمد مهدي سوډانی دی چې د حضرت علامه سید جمال الدین افغانی په تشویق او ترغیب د انګریزي استعمار په خلاف جهاد او مقاومت پیل او د سوډان تر مکمل ازادۍ پورې جګړه وکړه او بهرني ځواکونه یې د ماتې او شکست سره مخامخ او په هیواد کې نوي اصلاحات راوستله، کوم چې د سوډان په تاریخ کې یو ځلانده دور تیر سوی دی. په دې داستان کې د 1880 عیسوي څخه بیا تر 1885 عیسوي کاله پورې د ازادۍ د غورځنګ ټول حالات او پیښې په لنډه توګه وړاندې سوي دي.
په داستان کې چې کومې تاریخي پیښې یاد سوي دي هغه د مستندو او باوري تاریخونو څخه اخیستل سوي دي ترڅو ګران اوریدونکي د هغې څخه مکمل او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. راځو په دغه تاریخي داستان باندې پیل کوو. حسن او ښکلا. زړی مازدیګر و، د لمر وړانګې زړې او زرینې برېښېدې. په هر شي باندې چې وړانګې لګېدې هغه به هم ښکلی او زرین ښکارېده. په شنو ونو او شنو بوټو د لمر وړانګې ډېرې زړه راښکونکې معلومېدې. په یوه شنه دره کې څو د پوستکو خیمې ولاړې وې. د خیمو د شکل او رنګ څخه داسې څرګندېدله چې د عربي اوسېدونکو دي. د هغوی خیمې هم جلا شکل او جلا اهمیت درلودی چې مخروطي خو ډېرې لوی او پراخه نه وې. داسې جوړې سوي وې چې ګرم او سوځونکی باد او باران ورداخل نسی. خیمو دروازې او پردې لرلې چې بهر لوري ته اچول سوي وې. په زړې مازدیګر کې په خیمو هم د لمر زرینې وړانګې پرېوتې وې. د ټولو خیمو په منځ کې شین ښکلی او ښایسته چمن او میدان و چې د خیمو دروازې هم هغه شین چمن ته راخلاصې وې. د یوې خیمې له دروازې څخه دوه د حسن او ښکلا مجسمې راڅرګندې سوې چې د لمر زرینې وړانګې په خپل حسن او ښکلا سره پیکه او تتې کړې. په ډېر ناز او نزاکته سره چمن ته راغلې او مخامخ لمر ته ودرېدلې چې د لمر وړانګو یې د ښکلي مخ او رخسارونو دیدن کاوه او د هغوی ښکلا یې نوره هم زیاتوله. دواړه ډېرې حسینې او د سپوږمۍ په شان خو یوه پکې ډېره زړه راښکونکې او د ایمان ماتونکې ښکلا خاونده وه. د هغې خدو خال ډېر مناسب او داسې معلومېده چې شاید د جنت څخه خوره راکښته سوي وي. د هغې سترګې لکه د هوسۍ او تګ یې د زرکې په شان و. ډېره ساده او معصومه معلومېدله. ځوانۍ د هغې جذابیت نور هم زیات کړی و. د دې زړه راښکونکې او ښکلي پیغلې نوم زلیخا و چې د بغارا د یو مشر لور وه. د بغارا مشران او سرداران که د هرې رتبې او درجې خاوندان وه خو ډېر درانه او قانع خلک وه. هیڅ چاته یې د تمې او امید سترګې نه اړولې بلکې خپل نسب او لړۍ ورته تر ټولو غوره او درنه معلومېدله. خپلې لورګانې یې بل قوم او قبیلې ته نه ورکولې سره د دې چې هغه به د هیواد واکمن هم وه. یو ځلې د مصر والي د زلیخا غوښتنه وکړه سره له دې چې پلار یې پوهېدی که دا کار ونه کړي نو د ستونزو او مشکلاتو سره به مخامخ سي. خو بیا یې هم هغه ته انکار وکړ او ورته یې وویل موږ د خپل نسبي سړي څخه پرته بل چاته لور نه ورکوو ځکه په ټاټ کې د ورېښمو پیوند نسي لګېدلی. د مصر والي په دې خبره ډېر خواشینی سو خو هغه همدان هم پیژنده چې څه ډول سړی دی نو هیڅ یې ونه ویل. زلیخا په چمن کې خپلې همزولې ته وکتل او بیا یې په مسکا هغې ته وویل ته څه ګورې؟ د زلیخا همزولې جمیله نومېده چې د هغې پلار سوداګر او زبیر نومېدی او د حمدان خپلوان و. جمیله او زلیخا خپلې همزولې او ملګرې وې. کله چې زلیخا د جمیلې څخه پوښتنه وکړه نو هغې په ځواب کې ورته وویله د خدای جل جلاله د صنعت بې جوړې نمونې ته حیرانه یم او هغې په حیرانتیا کې اچولې یم. زلیخا ویل بیا دې څه شیطانت په زړه کې پیدا سوی؟ جمیلې ویل زه کله داسې سپین سترګې کولی سم خو په دې مې فکر کاوه چې خدای جل جلاله ته څومره ښکلې او ښایسته پیدا کړې یې. زلیخا ورته په خندا وویل یعنی غواړې ما په نظر کړې؟ جمیلې ویل د عاشقانو نظر کله لګیږي؟ زلیخا هغه ټیل وهله او بیا یې وویل شیطاني. زلیخا بلې خواته خبره واړوله او جمیلې ته یې وویل څومره ښه وخت او څومره زړه راښکونکی ځای دی. جمیلې په شوخو سترګو هغې ته وکتل او بیا یې وویل ځکه خو ته په داسې وخت کې د حورې په شان ښکارې. زلیخا وویل په ښه وخت کې هر شی ښکلی او ډولي معلومیږي. جمیلې په خندا وویل دا ټول ستا د حسن او ښکلا کمال دی. زلیخا په قهرجنو سترګو هغې ته وکتل او بیا یې ورته وویل آیا زما د حسن څخه پرته بله خبره ستا سره ستا او که نه؟ جمیلې ویل په دې زړې مازدیګر کې لمر خپله ټوله رڼا ستا ښکلي مخ ته راټوله کړې او بیا یې هرې خواته وړانګې خپرې کړي ځکه خو هر شی ښایسته او حسین ښکاریږي. زلیخا جمیلې ته وکتل او بیا یې وویل داسې معلومیږي چې شاعره سوې یې. هغې ورته وویل تر اوسه خو نه یمه سوې خو کیدای سي شاعره سمه. په همدې وخت کې د لویدیځ لوري ته نری ګرد څرګند سو چې د هغه ګرد په منځ کې یو سپور معلومېدی او د دې خیمو په لوري را روان و. د دواړو حسینو پیغلو سترګې په هغه ولګېدلې او هغه لوري ته دواړې متوجه سولې. یوې او بلې ته یې کتله او بیا یې وویل داسې معلومیږي چې کوم سپور دې لوري ته را روان دی. لږ ځنډ وروسته جمیلې ویل درویش معلومیږي ځکه د هغه شکل او جامې د هغوی په شان دي.
سپور ډیر لري و او چندانې ښه نه معلومېدی، خو دوی له لرې څخه معلوم کړ. په سوډان کې د حضرت شیخ محمد احمد مریدانو ته خلکو درویشان ویل. هغوی ځانګړي جامې او لباس درلودی چې په همهغه جامو سره خلکو پیژندله. سپور هم د حضرت شیخ محمد احمد سوډاني مرید او ملګری و. غوښتله یې مصر ته ولاړ سي او هلته د نړۍ د ستر لارښوده عالم او مجاهد حضرت سید جمال الدین افغاني سره لیدنه وکړي او د خپل پیر او مرشد لپاره وخت واخلي تر څو دواړه د اسلامي امت د ستونزو په هکله سره صلاح او مشوره وکړي. جمیلې له زلیخا څخه وپوښتله آیا ته پوهېږې چې موږ چیرې ځو؟ زلیخا وویل ما ته دومره معلومه ده چې د آبا ټاپو او جزیرې ته ځوم. په دې خبره جمیلې وخندل او په مسکا سوه. زلیخا په برګو سترګو هغې ته وکتل او بیا یې وویله په دې کې د خندا څه خبره وه چې دومره دې په کړس کړس سره وخندله؟ هغې بیا وخندل او ویې ویله زما ګراني ته ولې ځان داسې ساده باده نیسې؟ همدا د آبا ټاپو او جزیره ده او موږ د دې جزیرې په ښکلي او ښایسته ځای کې خیمې لګولي او دا شین چمن د همدې جزیرې دی. د سوډان پلازمینه د خرطوم ښار دی چې په هغې کې د نیل د دریاب دوه شاخونه سره یو ځای سوي چې د حبشي او د سوډان د جنوبي برخو څخه دې ښار ته راغلي دي. د خرطوم د شمال په لوري د ابیض نیل یو ښار تللی دی چې د دې سره د آبا ټاپو پروت او دا کاروان د همدې ټاپو په یو چمن کې اړولي و. بیا جمیلې چې ډېره شوخه وه له زلیخا څخه یې وپوښتله آیا ته پوهېږې چې موږ او تاسې چیرې روان یو او د څه لپاره دومره سفر کوو؟ زلیخا په خندا هغې ته وویل ولې دومره ساده درته ښکارمه چې د خپل سفر په مقصد هم نه پوهېږم. موږ د حضرت شیخ محمد احمد لیدنې او کتنې ته ځو چې لوی ولی الله او د خدای جل جلاله دوست دی. جمیلې بیا وخندل او زلیخا ته وویل نیمه خبره دې وکړه او نیمه دې پټه کړه. زلیخا بیا په برګو سترګو هغې ته وکتل او بیا ویل ښه ده نیمه خبره ته وکړه چې ما ونه کړه. جمیلې ورته ویل داسې معلومیږي لکه چې ته هیڅ نه پوهېږې. زلیخا ورته ویل زه دومره پوهېږم چې د حضرت شیخ د کوم مرید سره ستا لاس وتړو. جمیله په دې خبره ورخطا غوندې سوه او هغې ته وویل اوس د شیطانت او شوخي پیل کړه. زلیخا ورته ویل دا څه شوخي ده؟ که دا کار وسو نو ستا قسمت او بخت به بیداره سي. د حضرت شیخ مریدان خو څه عادي خلک نه دي. جمیله په زلیخا ور مخکې سوه او ورته یې وویل قسمت خو ستا غوړېدونکی دی چې د حضرت شیخ سره دې لاس تړل کیږي. زلیخا هغه ټیل وهله او متوجه یې کړه چې سپور را نږدې سو او راورسېدی. سپور چې کله خیمو ته را نږدې سو نو آس یې په قلاره کړ او قدم په قدم وړاندې را روان و. دوو حسینو پیغلو هغه ته وکتل چې هغه رښتیا هم درویش دی. زلیخا چالاکي وکړه او جمیلې ته په خندا وویل درویش دی او د خپل ځان لپاره یې خوښ کړه. جمیلې هغې ته د حیا او شرم څخه په ډکو ښکلو سترګو وکتل او بیا یې ورته ویل اخر زما سره هم شوخي کوې؟ زلیخا وویل په دې کې د شوخۍ څه خبره ده؟ تا وویل چې هغه دی درویش را روان دی نو اوس دې قسمت او بخت را بیداره سو همدا دې وخت دی. په دې خبره د جمیلې مخ د حیا او شرم څخه تک سور سو او هغې ته یې وکتل. بیا یې په برګو سترګو ورته ویل شوخي. په دې وخت کې سپور بالکل هغوی ته را رسېدلی او دواړو ته یې کتل. کله چې دواړه متوجه سولې نو یوې بله له لاسه ونیوله او خیمې ته ننوتلې. درویش سپور د بغارا د سردار حمدان خیمې ته ورسېدی. هغه د ماښام د لمانځه لپاره اودس کوی او راپورته کېدی چې خپل مخ او لاسونه یې په لاس پاک باندې وچوله. کوربه چې کله میلمه ولیدی نو ډېر زیات خوښ سو لکه کوم ډېر نږدې خپلوان چې راغلی وي، ځکه حمدان هیڅ کله پرته د میلمه څخه ډوډۍ نه خوړله. د هر کلي لپاره ور وړاندې سو. درویش هم د آس څخه راکښته سو او بیا یې هغه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وویله. حمدان په جواب کې وویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ای مسافر راغلی هر کله راسې. بیا دواړو ستړي مسي او جوړ تازه وکړه. درویش ځوان ښکلی او ښایسته و. د هغه څېره مناسبه، ټنډه یې پراخه، سترګې یې غټې غټې روښانه، سینه یې پراخه، مټې یې قوي او غښتلي وې. هغه د جامو له پاسه سپینه چپنه اغوستې وه چې تر شنګرو پورې رسېدله او څو پیوندونه پکې لګېدلي وه. توره یې په غاړه او خنجر یې په ملا بند کې ټومبلی و. د جوړ تازه څخه وروسته درویش وپوښتله زه د چا سره مخامخ یم؟ حمدان ځواب ورکړ د الله جل جلاله بنده حمدان د بغارا د ولس خدمتګار. زه ستاسې په راتلو ډېر خوشحاله سوم. د ماښام وخت دی نو لومړی اودس وکړئ. بیا حمدان نوکر ته آواز وکړ چې د درویش آس وتړئ. نوکر ولاړی او د هغه آس یې د نورو څارویو سره وتړه. دانه او واښه یې ورته ور واچوله. درویش د لمانځه لپاره اودس کاوه، خو حمدان د میلمه په راتللو د نور میلمنو په پرتله د ده په راتګ ډېر خوښ ښکارېده.
ورونو پخوانی مسلمانان ډیر میلمه پاله وه او میلمه دوسته وه. هغوی به د میلمه دومره قدر او عزت کاوه چې خپل خوراک به یې هم هغوی ته ورکاوه او خپله به وږی کښېنستله. د کومې ورځې څخه چې مسلمانان د لویدیځ سره نږدې سوي او د خپل اسلامي کلتور او فرهنګ څخه لرې سوي دي، د همهغه ورځې څخه میلمه ته په ښو سترګو نه ګوري، بلکې د هغه په لیدو خفه کیږي او مخ ورڅخه اړوي. حال دا چې د میلمه څخه مخکې د هغه روزي راغلی او په هغه کې برکت موجود وي. د هر مسلمان دا وظیفه او مسؤلیت دی چې هغه د میلمه خدمت او عزت وکړي. خو اوس هم په اطرافونو او غرنیو کلو او کورونو کې خلک د میلمه پوره قدر، خدمت او عزت کوي او د خپل خولې خوراک هغه ته ورکوي. د هغوی په خدمت او چوپړ کې هیڅ کمی نه کوي. د اسلامي کلتور او تمدن همدا صفت د اسلامي ورورګلوۍ او مینې سبب ګرځي او د نړۍ ټول مسلمانان سره د ورونو په شان ښکاري. خو د غربي او لویدیځ کلتور په سبب اوس ټول سره پردي او بیګانه سوي او هر یو په خپل غم کې ډوب دی. موږ په دغه تاریخ کې د 1880 میلادي کال پیښو ته اشاره کوو، کم وخت چې اسلامي نړۍ او اسلامي امت د لویدیځ خصوصا د فرنګي او انګریزي استعمار په منګولو کې نښتی وو. خیر بیرته راځم قصې ته. درویش په اودس کولو بوخت و چې یو کس اذان پیل کړ. د اذان څخه وروسته د جماعت لمونځ پیل او درویش هم په لمانځه کې شریک سو. ټولو په ډیر شوق او مینه سره د جمع لمونځ ادا کړ. د لمانځه څخه وروسته هغوی خیمې ته ولاړل او هلته پر فرش کښېنستله. په خیمه کې شمع لګېدلې او منځ یې روښانه و. نوکر سمدستي د ماښام ډوډۍ راوړه او دسترخوان خپور سو. حمدان هیڅ وخت پرته د میلمه څخه ډوډۍ نه خوړله. هر وخت به 2-3 میلمانه ورسره ملګري وه. په دې وخت کې هم پرته د درویش څخه 3-4 کسان ناست وه. هغوی ټول ډوډۍ خوړل پیل کړل. کله چې د ډوډۍ له خوراکه څخه خلاص ول، نو حمدان د درویش څخه وپوښتله که اجازه وي نو زه به ستاسې څخه څه معلومات واخلم. ستاسې نوم مبارک څه دی؟ درویش په جواب کې ورته وویل زما نوم عثمان دغنه دی او د نوري غار څخه راغلی یم. حمدان وویل ډیر بختور یاستئ، تاسې نن سبا ټول سوداني عرب د نوري غار زیارت کول غواړئ. عثمان دغنه وویل یو وخت داسې هم و چې نوري غار هیچا هم نه پیژنده، خو اوس د هغه نوم ډیر زیات خپور سوی. حمدان وویل دا د حضرت شیخ محمد احمد په برکت سره سوی. بیا حمدان له عثمان دغنه څخه وپوښتله آیا حضرت شیخ په نوري غار کې نن سبا ستا که کوم بلې خواته تللی دی؟ عثمان وویل همالته دی، چیرې نه دی تللی. حمدان وپوښتل چې د نوري غار شاوخوا کې به ډیر خلک راټول سوي وي. عثمان وویل هر وخت داسې معلومیږي لکه چې یوه لویه میلمستیا وي، ځکه د حضرت شیخ محمد احمد زیارت ته قبیلې راځي. حمدان وویل زه هم د هغه لیدل غواړم. عثمان وویل هغه خلک ډیر بختور دي چې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت ته ځي. حقیقت دا دی چې حضرت شیخ محمد احمد ډیر لوی عالم او ولی الله دی. رعب او اغیز یې دومره ده چې هر چا ته وګوري د هغه په بدن لړزه راځي. حمدان وویل اوریدلی مې دي چې شیخ محمد احمد ځوان او د کم عمر خاوند دی. عثمان دغنه وویل بالکل سمه ده، زما په عمر به وي خو په څیره کې ډیر زیات نورانیت او ځلا وي. د هغه څیره او شکل چې هر څوک وګوري پرې عاشق کیږي. حمدان وویل عجیبه خبره ده چې په دومره کم عمر کې دومره درجه او لوړوالی. عثمان دغنه وویل دا ټول د لوی خدای جل جلاله فضل او کرم دی، بل څه نه دي. حمدان وویل کیدای سي د ده په برکت د سودان حالت او غلامي خدای جل جلاله په ازادۍ باندې بدله کړي. عثمان دغنه وویل نه یوازې سودان بلکې ټوله اسلامي نړۍ په غلامۍ او بد حالت کې ژوند کوي. حضرت شیخ محمد احمد زموږ لپاره د خدای جل جلاله رحمت او فضل دی. حمدان ویل هغه چې د کم عمر څښتن دی نو بیا به دا دومره لوی کارونه څرنګه سنبال کړي چې هم حکومت جوړ کړي او هم عسکري چارې پر مخ باندې بوزي. عثمان دغنه وویل د حضرت شیخ په وعظونو او خبرو کې هم مذهبي خوږوالی او هم سیاسي معلومات وي. هغه ته خدای جل جلاله هر ډول لیاقت او پوهه ورکړې ده، په هر موضوع باندې ښه او پوره رڼا اچولی سي. حمدان وپوښتل آیا د حضرت شیخ محمد احمد نکاح او واده سوی دی؟ عثمان دغنه وویل نه، تر اوسه پورې نه دی سوی. حال دا چې لویو رئیسانو او سردارانو خپلې لوڼې هغه ته په نکاح ورکولې او یو د بل څخه په دې برخه کې مخکې کېدله، خو سره له دې هم حضرت شیخ محمد احمد لا تر اوسه پورې خپله خوښه نه ده څرګنده کړې. حمدان وویل د حیرانتیا خبره ده، آیا هغه غواړي د کومې لوړې کورنۍ سره خپلوي وکړي؟ عثمان دغنه وویل داسې نه ده، نه، ځکه د بغاره خلک او سرداران خپل ځان په نسب کې تر ټولو پورته او لوړ بولي
او هغوی ټولو دا کوشش کړی چې د حضرت شیخ محمد احمد سره خپلوي وکړي، خو هغه لا خپله خوښه نه ده څرګنده کړې او انکار کوي. حمدان وویل د دې انکار خامخا څه علت او دلیل سته؟ عثمان وویل خبره دا ده چې حضرت شیخ محمد احمد په خوب کې کومه پیغله لیدلې. هغه فرمایي چې کله هغه ما ته راغله نو زه ورسره نکاح کوم، ځکه هغه ته په خوب کې ویل سوي چې د دې پیغلې د نکاح په برکت به الله جل جلاله دې ولس ته د ازادۍ لوی نعمت په نصیب کړي. نو حضرت شیخ محمد احمد د همهغه ښځې د راتلو په انتظار کې دی. حمدان وویل د حیرانتیا خبره ده، د حضرت شیخ محمد احمد هر کار د حیرانتیا څخه ډک وي. حمدان بیا له عثمان دغه نه څخه وپوښتله د بیعت یې څه طریقه او صورت دی؟ عثمان دغه نه ورته د بیعت طریقه دا ډول بیان کړه: هره درېیمه ورځ شیخ د نوري غار څخه بهر راوځي. کوم خلک چې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت ته راغلي وي لومړی د هغوی حالات معلوموي، بیا ورسره لیدنه او کتنه کوي. کوم کسان چې یو ځل له حضرت شیخ محمد احمد سره وګوري بیا خپل بیعت کوي، د هغه په بیعت کې د خدای جل جلاله وحدانیت او یووالی اقرار او په هغې ثابت قدم اوسېدل، د شریعت پابندي کول، د منهیاتو څخه منع کېدل او هر وخت جهاد فی سبیل الله ته چمتو او تیار اوسېدل شامل دي. وروسته بیا په دې خبرو باندې اقرار کوي او په آخر کې په دې الفاظو لیکلي پاڼې باندې لاسلیک کوي. حمدان وپوښتل داسې مې اورېدلي چې یو ځل څوک حضرت شیخ محمد احمد وګوري بیا د جدایي او تللو نوم نه اخلي، آیا دا رښتیا خبره ده؟ عثمان دغه نه وویل بالکل همداسې ده، تاسې به خپله هر څه په خپلو سترګو وګورئ. حمدان عثمان دغه نه ته وویله نو بیا تاسې ولې د حضرت شیخ محمد احمد څخه جدا کیږئ او بلې خواته تلل غواړئ؟ عثمان دغه نه ورته ویل زه په خپله خوښه نه ځم، بلکې حضرت شیخ محمد احمد ما ته یو ضروري کار سپارلی، د هغې د سرته رسولو لپاره ځم. په دې وخت کې د ماخوستن اذان وسو. نو حمدان متوجه سو چې څومره وخت تېر سوی او زموږ هیڅ پام سوی نه دی. عثمان دغه نه ته وویل اوس د لمانځه وخت دی، نورې خبرې به وروسته کوو. دواړه پورته سوله چې لمانځه ته ولاړ سي. نو لومړی یې په اودس کولو پیل وکړ. نااشنا پروپاګند. حمدان د لمانځه لپاره یوه لویه خیمه او تجر درولی و چې د قبیلې ټول خلک به هلته د جماعت د لمانځه لپاره راټولېدله. په دې شپه حمدان، درویش او نور سرداران هلته د لمانځه لپاره راغلل. د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته هر یو خپل خپل ځای ته ولاړی. کله چې هغوی د لمانځه څخه راغلل نو نوکر عثمان دغه نه ته ځای برابر او بستره یې ورته غوړولې وه. عثمان دغه نه په خپله بستره باندې کښېنستی او حمدان هغه ته مخامخ په قالینه باندې کښېنستی او بیا یې ورته وویل بخښنه غواړم، د څو خبرو معلومات نور هم درڅخه کومه. عثمان دغه نه ورته ویل خامخا پوښتنه وکړه، په دې کې د اجازې او بخښنې اړتیا نسته. نو حمدان وویل آیا تاسې د کوم پټ کار لپاره کومې خواته تلل غواړئ؟ عثمان وویل د حضرت شیخ محمد احمد کارونه د مسلمانانو څخه پټ نه وي. زه قاهرې د مصر پلازمینې ته ځم. ورونو په دې وخت کې مصر د فرنګي استعمار تر ولکې لاندې و چې واکمن یې د خدیو په نامه سره یادېده او د انګریزیانو ګوډاګۍ او لاسپوڅی و. سوډان هم د مصر تر واکمنۍ او فرنګي استعمار تر ولکې لاندې د غلامۍ ژوند کاوه. خیر، نو حمدان د عثمان دغه نه څخه وپوښتله چې آیا هغه د مصر خدیو ته ورځي؟ عثمان دغه نه په دې خبره باندې خپل مخ تروش کړ او بیا یې وویل زه د انګریز د غلام او نوکره څخه څه غواړم چې هلته ورسم؟ حمدان ورته ویل نو بیا چاته ورځي او څه کار لري؟ عثمان دغه نه وویل هلته د عالم اسلام یو نامتو شخصیت، لوی عالم او سیاسی مدبر حضرت سید جمال الدین افغانی اوسیږي، هغه ته د حضرت شیخ محمد احمد پیغام ورسوم. حمدان ورڅخه وپوښتله سید جمال الدین افغانی څوک دی او د کوم ځای دی؟ عثمان دغه نه ورته ویل علامه سید جمال الدین د افغانستان اوسیدونکی او په ننني وخت کې تر ټولو لوی عالم، مدبر او سیاستپوه دی. هغه د خپل وطن څخه په دې خاطر وتلی او هرې لوري ته ګرځي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې مسلمانان سره یو متحد او په هغوی کې ویښتوب او بیداري را پیدا کړي او د غلامۍ څخه یې وژغوري. ځکه لویدیځ قومونه خصوصا انګریزیان غواړي په قلاره یو اسلامي هیواد تر خپل کنټرول او ولکې لاندې راولي او بیا په ټول عالم اسلام باندې ولکه وکړي. علامه سید جمال الدین افغانی د یو حساس ذهن او ویښ وجدان خاوند شخصیت دی. هغه له همدې لپاره د اسلامي هیوادونو دوره کوي تر څو خلک د ازادۍ لپاره بیدار او د فرنګي استعمار څخه هغوی وژغوري. حمدان ویل دا خو ډیر مبارک احساس او مبارکه جذبه ده.
خدای پاک جل جلاله دې هغه په خپلو نیکو ارادو کې کامیاب او بریالی کړي. حقیقت دا دی چې پرنګیان په مختلفو بانو او پلمو باندې د مسلمانانو وینې زبېښي او د هغوی څخه خپل غلامان او نوکران جوړوي. ورونو، دا هغه وخت و چې مصر د انګریزیانو او پرنګیانو تر کنټرول او ولکې لاندې و. هغوی د خلکو د غولولو لپاره یو مصری چې غلامي او نوکري یې ښه زده کړې وه د مصر پر تخت باندې کښېنولی و، تر څو د ده تر نامه لاندې خلک خپل غلامان وګرځوي. په اصل کې ټول واک او اختیار د پرنګیانو سره و، خو په ښکاره مصریان د واک په ګدۍ ناست وه او د هغوی په نامه او نشان سره پرنګیانو حکومت او واکداري کوله. د انګریزیانو څخه مخکې مصر د عثماني خلافت یوه برخه وه چې مرکز یې ترکیه و. هغه وخت مصریان ښه آزاد او خوشحاله وه ځکه چې د یو اسلامي نظام او خلافت تر سیوري لاندې ژوند کاوه. خو کله چې د مصر واکدار علي باشا د اروپایي شیطانانو تر خبرو او پروپاګندو لاندې راغی او د عثماني خلافت سره لانجه جوړه کړه، نو هغوی وخت غنیمت وباله او د دواړو په منځ کې اختلاف او بې اتفاقي زیاته کړه، تر دې چې مصر یې تر خپل اثر لاندې راوستی. په مصر یې داسې نالایق او عیاش کسان مسلطه کړله چې ټوله شتمني به یې په عیاشي او بې ځایه کارونو مصرفوله. بالاخره مجبوره سوله چې د پرنګیانو څخه قرض او پور واخلي، چې همدا قرض او پور د غلامۍ لومړۍ کړۍ وه چې د مصر او سودان د ملتونو په غاړه کې واچول سوه او بیا د همدې قرضونو په لومه کې راګیر سول. د عیاشو او نالایقو واکمنانو سزا وروسته ملت ولیدله، ځکه چې زیات وخت ملتونه متوجه نه وي او حالات په غور سره نه ګوري. انګریزیان لومړی کار دا وکړ چې د مصر او سودان سرداران او مشران د زرو په بیه واخیستله او هغوی خپل کړل. بیا یې همدا په دولت او زرو اخیستي غلامان په ملتونو باندې واکمن او مسلطه کړل، تر څو د دوی په لاسونو د هغوی ملتونه او عوام وټکوي او خپل ځان یو پلو ته وساتي. د واک او دولت وږ غلامانو د خپلو منصبونو او چوکیو ساتلو لپاره د خپل ملت هر څه د پرنګیانو په قدمونو کې واچوله. د هغوی عزت، وقار، حیا، ناموس، خاوره او وطن هر څه د خپل څو ورځني واک او چوکۍ په خاطر قربان کړل او ملتونه یې د غلامۍ په زندان کې وغورځول. هغوی د پرنګیانو لپاره هر څه کولو ته چمتو او حاضر وه، خو د خپل هیواد، ملت او خلکو لپاره وږې تږې لیوان ګرځېدلي وه چې د هغوی د داړلو او سیرې کولو څخه یې بل څه نه وه زده. پرنګیانو دویم کار دا وکړ چې د مصر او سودان په خاوره کې چې د څومره قومونو او مذهبونو او دینونو پیروان اوسېدله، د هغوی په منځ کې اختلاف او بې اتفاقي پیدا کړه او د یو بل په مقابل کې سره ودروله، تر څو چې بې اتفاقي نور هم پسې زیاته کړي او حکومت وکړي او پالیسي باندې وړاندې ولاړ سي. د انګریزیانو څخه مخکې د دې خلکو او قومونو ترمنځ هیڅ ډول خبره نه وه. هغوی ټولو په خوښۍ یو د بل سره ژوند تیروي، خو کله چې دوی راغلل نو د اختلاف اور ته یې لمن ووهله او هغوی یو د بل دشمنان کړل، لکه نن سبا یې چې په مسلمانانو کې اچولي. خیر، حمدان خپل میلمه ته ډېر په توجه سره کتل او د هغه خبرې اورېدلې، ځکه هغه په دې هکله ډېر معلومات درلودله. خو د عثمان دغه معلومات ډېر په زړه پورې او نوي وه. هغه چې د حالاتو کوم نقشه وړاندې کړه هغه د حقیقت سره بالکل برابره وه. عثمان د غنه سره لدی چې سفر یې کړی او ستړی وو، خو د حمدان شوق او ذوق هغه همداسې تازه او ژوندی ساتلی چې هیڅ ډول د ستړیا احساس یې نه کاوه. هغه وخت چې دوی په خبرو کې ګرم وه، نوکر ورته وچه میوه راوړه او د دوی په وړاندې کښېښودله تر څو د هغوی وخت پرې تیر سي. حمدان وچه میوه د عثمان د غنا په وړاندې کښېښودله او په ډېر شوق یې هغه ته یو شی وړاندې کوي تر څو د میلمه پوره قدر او عزت وکړي. عثمان دغه نه هم د کوربه د خوښۍ لپاره په پوره شوق سره میوه وخوړله او بیا یې حمدان ته وویله، زموږ په سودان کې هم انګریزیان همداسې غواړي چې خپل غلامان واکمن کړي او د ازادۍ غوښتونکي بالکل ختم او له منځه یوسي، چې په راتلونکو کې بیا هیڅوک هم د ازادۍ ناره پورته نه کړي، ځکه هغوی اوس داسې کارونه پیل کړي چې په راتلونکو کې مصر او سودان د تل لپاره د هغوی غلام سي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د صحرا د زمري د داستان لومړۍ برخه. ان شاء الله پاته حالات به په راتلونکي دوهمه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.